د لوی څښتن تعالی په نامه د احمدشاه بابا د صفحې لیدونکو او اورېدونکو دا کومه لاره چې تاسو وینئ دا د سید جمال الدین افغان د ښارګوټي هغه عمومي لاره ده. په کومه لاره نه چې له دې لارې نه قلعه محسن ته، داودي شارک ته او ځاځي پارک ته موټر رفت آمد کوي او همچنان سید جمال الدین افغان ښارګوټي ته هم له دې لارې نه ځي. دا تاسو ګورئ چې بیخي کنډ او کپر په مکمل ډول ویجاړه شوې ده. د سید جمال الدین افغان د زیارت د مسؤلینو په وینا څو ورځې بعد په دې لاره باندې د برق پایې هم تېرېږي. تاسو لیدلی شئ چې دغه لاره بیخي مکمل ډول وړه ده او له منځه تللې ده. او بله خبره که یو نیم ساعت کې په دې لاره کې مریض هم نشي تېرېدی. نو تاسو مسؤلینو نه دا هیله ده چې دې لارې ته توجه وکړئ.